بلوڅ بیلتونپالو پاکستاني چورلکه را نسکوره کړه. سلام ستړي مشئ ګرانو لیدونکو. بلوڅ بیلتونپالو د پاکستاني کمنډویانو هغه الوتکه را نسکوره کړه چې کلا سیمې ته د دوی په وړاندې د عملیاتو لپاره کمنډوي سرتیري وړي ول. د یادې ډلې ویان میران بلوڅ وایي د پاکستان کمنډوي ځواکونو د کلا سیمې په ناګهي غره کې د دوی کیمپ ته نږدې د عملیاتو لپاره راغلې وه چې د دوی تر برید لاندې راغله او ګڼ شمېر سرتیري یې ووژل شو. میران بلوڅ پاکستاني چورلکه د جنګ له ساحې څخه زخمي پاکستاني عسکر انتقالول چې د دوی د ملګرو له لوري په راکټ وویشتل شوه. د بلوڅ بیلتونپالې ډلې ویان زیاتوي پاکستاني حکومت ته تر دې وړاندې هم ویل شوي ول تر څو چې د بلوچستان ازادۍ په رسمیت ونه پیژني نو تر هغې به یې پر پوځ همدغه ډول بریدونه دوام لري. دوی زیاتوي چې بلوڅانو د خپلې ازادۍ لپاره قرباني ورکړې او دا قرباني باید بې ځایه ولاړه نه شي. د تېرو 2 اونیو راهیسې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د بېلابېلو ډلو له لوري د پاکستان حکومت خلاف جګړې زیاتې شوي چې دې چارې د پاکستان حکومت سخت ورخطا کړی دی. له تېرې ورځې بیا د پاکستان حکومت د ناامنۍ له کبله د جنوبي وزیرستان واڼه بازار هم وتړ. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې. د لا ښکلو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوې نو حتما یې لایک او شیر کړئ. مننه.